وګورئ کله چې کلام ږدئ قلم باندې فشار راولو مخ په لوړه باندې ځو په نازک کلام باندې وروسته دلته بیا کلام ږدو د کرسي امان الله درخشان یم په کندهار کې د ښکلو هنرونو د ټولنې بنسټ ایښودونکی او مسؤل د ټوک په حساب موږ تاسو ته ویلي وه چې کله چې د وبا مرض په نړۍ کې خپور سو او ډېری دوستان پر کور باندې کرنټین سوله نو دا مې غوره وګڼله چې تو د وټساپ له لارې څخه هغه ملګري چې مثلا په خطاطیو کې په خوشخطي کې بوخت وه د هغو دپاره چې د خط درس څخه لرې پاتې نه سي نو د وټساپ ګروپ مې جوړ کړي په ګروپ کې تقریبا د 200 څخه د 250 کسانو پورې په دې کې مختلفه خلک شته چې د پروفایل د لارې څخه موږ په دې کې ښځینه نارینه او په ضمن کې ډېرې برخې ځوانان دي چې هغه مثلا په کورو کې د دې ګروپ څخه استفاده کوي ډېری دوستان په نړۍ کې د نوي فصله کې کرنټین دي په کورو کې دي د دوی لپاره یو مصروفیت دی یو ذهني مصروفیت دی چې دوی کولی شي مثلا په خپل فارغ وخت کې د خطاطۍ زده کړه مثلا یا د خوشخطي زده کړه وکړي په کورو کې ځکه خطاطي تاسو ته بهتره معلومیږي چې مشق او تمرین ته ډېر ضرورت لري او دوی ذهنا مثلا ډېر آرام ساتي چې په کورو کې مثلا د خطاطۍ مشق او تمرین وکړي او بل توري چې دی هغه درې توري دي درې توري که موږ تاسې وګورو په اندازه کې یعنې درې ټکي باید راسي خو تاسې لږ څه وش کړي دي ډېره مننه په دې هیله چې مشق او تمرین مو کړي قدرمنو دوستانو زه د ورځې په جریان کې 2 ساعته یا د 2.5 ساعته پورې چې هم دغه د ویډیو درس دی زده کوونکي ته په همداسې شکل چې د دې هغه کوم کارونه چې دي هغه زه وینم او د هر یوه ته زه بېرته جواب ورکوم موږ د ابتدا څخه خط ورته شروع کوي چې هغه د قلمي خط دی چې په بې قلم باندې ډېر په اسانۍ سره مثلا کولی شي چې معموله کتابچه او یو قلم پیدا کړي او خپل مشق او پراکټیس وکړي د خط 3 مرحلې دي په لومړۍ مرحله کې موږ د الفبا توري یا مرکبات مفردات ورته شروع کړله او په دویمه مرحله کې چې اوس تقریبا د دې ګروپ یو میاشت څخه لږ یا ډېر کېږي چې د الفبا توري مکمل شوي دي او موږ د مرکبات توري ورته شروع کړله کله چې مرکبات خلاصېږي بیا به د جمله نویسي چې هغه اخري مرحله د هغه ورته شروع کړو کله چې قرنټین خلاص شي موږ به د ګروپ د دوستانو سره مشوره کوو که چیرې دوی په دغه طریقه باندې خوشحاله وه موږ ورته حاضر آماده یو چې مثلا کله چې نسخ خط خلاصېږي د دې پسې به نستعلیق خط ورته شروع کوو هغه به د ګروپ په مینهوالو باندې مربوطېږي چې دوی څه وایي زما فکر باندې هغه کسان چې انټرنټ استفاده کوي اغېز به یې زه چې هم ډېر زیات زما په شان نور ملګري هم شته چې مثلا هغه د مکاتبو شخصي ښوونځي کې چې مثلا کم شاګردان چې د ښوونځي څخه لرې پاتې شوي دي هغو ته انلاین زده کړې د انټرنټ د لارې څخه خپرېږي همدارنګه د انګلیسي زده کوونکي مثلا کیم سنټر داسې یو نوښت په لاره اچولی چې هغه انګلیسي تدریسي انلاین د فیسبوک د لارې څخه او دغسې د خطاطۍ درس دی چې دغه کولی شي چې د ځوانانو په روزنه کې مثبت رول ولوبوي